کبر نه دی کول پکار لوی نه دی کول پکار انسان ډیر کمزور دی انسان هیڅ شی نه دی الله تعالی په کې روح اچولې وي روح په تنواخص به هیڅ شی نه دی چا چې کبر کړی دی تکبر کړی او لوی کړی دا الله تعالی هغه قوم نه دی پریخي الله تعالی هغه قوم ذلیل کړی دی غټ غټ خلکو چې کله کبر کړی تکبر کړی دی الله تعالی هغه قومونه ذلیل کړی دي تاسو نو دا اوس د کرونا بیماری چې را لباسو کاله مخکې د ټول دنیا او ټکنالوژي یو حد ته رسیدلې و او قسمه قسم ایجادات په دنیا کې شوي قسمه قسم ملکونه دي او قسمه قسم خبرې کوي لیکن الله تعالی یو وړوکی غونډه وایرس راولېږي چې د سترګو په نظر باندې نخ کار کېده ټول دنیا داغه د مقابله نه عاجز شول او داسې وایرس دومره زورور چې ټول دنیا جام کړه تبلیغي مراکز ودرېدل حرمین شریفین ودرېدل حجونه او عمره باندې شوي څومره په تکلیف باندې خلکو وخت تیر کړ او نن کې دنیا څه دعوه کوله چې موږ سره ټکنالوژي ده موږ سره ایټم بم ده موږ سره دا دي الله تعالی خپل کلام کې فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو محتاج یې الله ته او تاسو فقیران یې تاسو هیڅ شی نه او د الله تعالی یو عام اعلان کړی دی نو دا قوم چې کوم عادیانو دی تکبر شروع کو او دا خبره به کو چې من اشد منا قوه زما ونتي بسوک یو زمون ونتي بسوک یو موږ ډیر مضبوط یو روایتونه کې راځي او دا الله تعالی د کلام آیاتونه دي الله تعالی په باندې هوا راولېږي سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام الله تعالی په یو هفته روایتونه معلومیږي د چهارشنبه د ورځې نه په د اوا شروع شوی او تر بل چهارشنبه پورې اته ورځې په مسلسل د هوا او شریدله خدا هوا بس وا هوا چې دا هغه سپک شي نو چتای بڼي چتای خزلی چتای معمولی غونډې شي چې ډیره تیز شي نو کنه جامع صادر وغیرہ هغه چتای انسان یا غټه یا غټ شي نشي چتولي لیکن الله تعالی دی باندې عذابن د یو هوا راولې ګلا چې دی دا غټ بدن نه چتول او دیوال ته به راخلاصول او غرونو ته به راخلاصول یو بل ته به راخلاصول الله تعالی ذلیل کړل دا هوا د الله تعالی یو طاقت دی یو قدرت دی یو معمولی شی دی عام چې کوم هواګان راځي خزل یو معمولی شی نه چتي لیکن دا د الله تعالی د عذاب هوا وا او داسې هوا پیراله چې دی دومره ذلیل کړي چې دی هغه طاقتونه به پکار نشول تاسو ته مې ویل څوک چې ډېر تکبر کوي ځان ته صبور الله تعالی هغه ذلیل کوي نمرود هغه څومره تکبر کاوه الله تعالی په معمولی ماشي باندې هغه هلاک او برباد کړ ابرهه چې کله په کعبه باندې حمله کوله الله تعالی دغه مقابله ته هتیام راوړل غل او نو د ملائک راولېګل بلکې ورکه مرغه ابابیل هغه راولېګ او به هغه مرغه باندې مغه نه قتلې بلکې دغه په خلی کې معمولی غونټکانې ورکه هغه پکې کې خود او بر نه بچراو ورسېد پوره ټیم بمو دغه وجنه علما لیکي دا جازونو ایجاد او د جازونو بمبار ایجاد د اغیزه نشوي دي او هغه یو زه کتلې دي د انګريزانو اکثر د حیوانات کتلې دي او به ایجادونه کړې دي دا ماشه کتلې دي چې د انسان په سرمن کې خپل هغه دغه بنل کی او انسان ته ټک ور کوي نو دین انجکشن ډاکټرانو ایجاد کړی دي نو دغه شان د ایټم بم د دې شنه هغه ایجاد کړی دي او دا واقعي د ایټم بم گزارو 1400 سال پس د ایټم بم ایجاد کړي الله تعالی څنګه سو کاله مخکې دا د نبی پاک علیه الصلاه والسلام د دور نه مخکې الله تعالی خلقو ته ایټم بم خو دا د ایټم بم څه اثرات دی هغه په معمولی کاني کیو چې په یو کس برا پریوته سره د اتنه با ایریته نه جوړ شوی دومره سخت هتیار د الله تعالی عذاب هغه دغه دعوی کوي لیکن الله تعالی معمولی شراولې کې قارون غړي خبرې کولې الله تعالی زمکه ته حکم وکړ چې راي کاغه نظمکه هغه راکاغه نو خبره مې دې پورې کوله تکبر نه دی کول پکار لینه کول پکار کته الله تعالی مال درکړه الله تعالی صحت درکړي الله تعالی باډي درکړي الله تعالی چې تک مشري درکړي یا په سرکار کې چې تک افسري کبر مکاوا لوی مکاوا خپل ابتدا ته ګوره خپل انتها ته ګوره انسان باندې داسې وخت راځي چې به دا پېڅ باندې نه کوي ابتدا کې په انسان باندې داسې زمانه راغلي ده چې هل اتا الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
چې انسان هیڅ شی نه دا غي ذکر هم الله تعالی پیدا کړ دوباره وی به الله تعالی پناه راوړي قل هو القاهر فوق عباده پرون ترجمه کې موږ دا ولوست الله تعالی غالب دی په بندگانو باندې معدوم موجود ته راوسته او غلبه دا چې دغه وجودات به ختم کیږي به معدوم کی